سلامونه قدرمنو زده کوونکو، یو ځل بیا په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. زه ستاسو ښوونکی احمد ریدی هاشمي یم. نن به په دې کلاس کې څوم کلاس دی زموږ او تاسې؟ دریم کلاس دی. هو، په دې کلاس کې به موږ او تاسې چې وایو لیرز اینډ بلایندینګ آپشنز. نو راځئ چې پیل یې کړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. فوټوشاپ اپ مې اوپن کړی دی. یو ښایسته شانته انځور مې دلته راوړی دی. ننني ټاپک باندې زموږ ټول بحث په لیر باندې دی. صحیح شو؟ نن به دا پینل ټول وایو او په دې باندې به پوه شو چې مثلا لیرز څه شی دی او ولې استفاده کیږي او په کومه طریقه یې باید استفاده کړو. ګرچې نورو کلاسو کې مې هم لږ اشاره کړې وه لیرز باندې، خو بیا هم بیرته له سره ځینې پوینټونه دي چې هغه باید تاسې پرې پوه شئ او ښه طریقه باندې په استفادې هم پوه شئ. اوس دلته راځو. دلته وګورئ، دلته ما یو ایمیج امپورټ کړی ده. دلته چې دی بیکګراوند نوم یې ورکړی دی او لاک دی. صحیح شو؟ یعنې دا زموږ مین ایمیج ده. که چیرته زه راشم برش ټول راواخلم او په دې باندې یو شی ډراګ کړمه، نو وګورئ زه دا بیرته په موف ټول باندې دې ته حرکت نشم ورکولی، ځکه ما په مین عکس باندې برش ډرا کړی دی. صحیح شو؟ بیرته یې کنټرول زیډ کومه. خو که چیرته زه دلته راشم، لیر نه لاندې دغه ځای ته راشم او پریس کړمه یو نیو لیر، اوس زه کولی شم چې په برش ټول باندې دلته هر څه چې کړمه ډرا کړمه. صحیح شو؟ هم یې هرې خواته موف کړمه او د دې ترڅنګ ټرانسفورم یې هم کړمه، کوچنی او غټ، او روټیټ یې هم کړمه. صحیح ده چې موږ الریډي په نورو کلاسو کې پرې بحث کړی دی. نو اوس راځو په لیر باندې یو بل هغه مه چومه. تاسو ته یو پوینټ در کومه چې داسې فکر وکړئ چې یو انځور دی، موږ په فریم کې ایښی دی، خو که چیرته موږ په فریم باندې لیکل وکړو په د انځور باندې، نو هغه چې کېږي زموږ انځور ترې متضرره کېږي. خو که چیرته د فریم په سر چې کوم لیر ده، کوم شیشه ده، په هغه باندې چې موږ څومره لیکل وکړو بیا هم چې نه کېږي، زموږ انځور ته کومه صدمه نه رسېږي. یوازې په ذهن کې دا وساتئ چې مثلا نیو لیر اخیستلو باندې موږ کولی شو په خپل انځور کې ځینې الیمنټونه یا ځینې شیپونه راولو او ډیزاین یې هم کړو. او د دې د ډیلیټ لپاره تاسو کولی شئ مستقیم داسې ډرګ اینډ ډراپ کړئ او یا هم مستقیم بیرته کنټرول زیډ ډیلیټ یې کړئ، هم چې کېږي ډیلیټ کېږي او له منځه ځي. اوس د نیو لیر خو یو دغه طریقه ده چې مثلا تاسو کولی شئ دلته کلیک کړئ، نیو لیر جوړ شي. بله طریقه یې د شارټکټ چې دی کنټرول شفټ ان باندې تاسو ته چې کېږي نیو لیر کریټ کېږي. یا دې نه بل آپشن چې مثلا دا پینل تاسو ته رانشي، کنټرول آلټ شفټ ان پرس کوئ، نو چې کېږي دلته بل لیر تاسو ته ایجادیږي. دا تاسو کولی شئ مینولي په موس باندې هم ښکته او پورته کوئ، یعنې شاته او مخ ته یې راولئ. صحیح شو؟ او هم کولی شئ په کنټرول سکویر بریکټ لیفټ او سکویر بریکټ رایټ باندې اپ او ډاون موو ورکوئ. صحیح شو؟ نو هیله ده چې تر دې دمه په دې لیرز باندې هم پوه شوي اوسئ. اوس راځم دلته یو بل عکس دی، دا رااخلمه خپل بل هغه ته یې راولمه، چې کومه مستقیم له دې ځای نه یې ډرګ کومه او دلته یې ډراپ کومه. یو خو دغه طریقه ده. بله طریقه یې دا ده چې مثلا تاسو دا انلاک کړئ، کنټرول ای پریس کړئ او کنټرول سی کړئ او بیا دلته راشئ کنټرول وي کړئ، هم چې کېږي هغه عکس دلته راځي. زه دا لیک کوچنی کومه. اوکې، تر دې ځایه پورې په دې هیله چې تاسو پوه شوي اوسئ. اوس وګورئ دا عکس چې ما اوس دلته راوسته، دا ګوره د دې عکس له پاسه دی، خو که چیرې زه دا انلاک کړم او دا چې کړمه په سکویر بریکټ باندې شاته راولم، نو وګورئ زموږ عکس چې شو، د دغه عکس شاته لاړ. خو که چیرته یې بیرته پاس غواړم راولم، نو چې کوم مستقیم دلته پاس یې راولم. صحیح شو؟ نو موږ کولی شو چې همدغسې خپل ډېر عکسونه شاته او مخ ته په دې طریقه باندې چیک کړو، یوسو او رایوړو. اوس راځو دلته وګورئ موږ ته یو بل آپشن دلته ګورئ، ځینې لاکونه دي، اوپاسیټیانې دي، فلز دي. اول خو راځو په اوپاسیټي باندې شروع کوو چې اوپاسیټي څه کوي. د اوپاسیټي کار چې ده، که څه چیرې دلته ماوس دلته راکش کړم اوپاسیټي سره، نو ګورئ دلته یې درجه هم چینجېږي او دلته دا چې کېږي یو نوع پیکه کېږي، ټرانسپیرنټ کېږي. صحیح شو؟ نو د اوپاسیټي او د فل کار چې دی یو انځور ټرانسپیرنټ کوي. وګورئ دې شکل باندې موږ کولی شو له دغه دوه آپشنونو څخه استفاده وکړو، هم اوپاسیټي او هم فل.
خو فل لږ فرق لري له اوپاسټي نه چې هغه به بیا موږ انشاءالله راتلونکي کلاسو کې پې بحث وکړو چې مثلا له فل او اوپاسټي ترمنځ فرق اساسي فرق څه دی. اوس وګورئ دلته زه دا ایمیج لږ نور هم کوچنی کوم. دلته وګورئ موږ ته یې لاک پینل خلاص کړی دی. دلته ځینې لاکونه دي چې په دې باندې هم موږ او تاسې باید ځانونه پوه کړو. اولین لاک څه دی؟ اولین لاک چې دی زموږ ټرانسپیرنټ لاک دی. ټرانسپیرنټ لاک څه کوي؟ یو خو دغه لاک دی چې مثلا زموږ بیکګراوند لاک یو ټرانسپیرنټ لاک دی. په دې باندې موږ کولی شو چې خپل انځور ته موومنټ ورکړو، ټرانسپیرنټ یې کړو، غټ او کوچنی یې کړو او روټیټ یې کړو، یعنې هر څه چې مو زړه غواړي کولی شو. خو ولې وختې چې زه غواړم برش ټول راواخلم او په دې باندې ډرګ کړم، نو وګورئ یوازې په دا انځور باندې چې کېږي برش افیکټ کوي. ځکه موږ دا ټرانسپیرنټ لاک هم دې ته وایي چې مثلا دا شاوخوا ایریا چې ستا چې څومره ټرانسپیرنټ دی، ټرانسپیرنټ دا معنی دا آف کم، دغه ایریا چې ستاسو څومره ټرانسپیرنټ دی یعنې بیکګراوند چې نه لري، نو تاسو کولی شئ چې یوازې په خپل ایمیج باندې هم کار وکئ. نو په دې هیله چې په دې پوه شوي اوسئ. اوس دا بیرته انچک کوم، مستقیم راځم دلته لاک ایمیج پکزلز. لاک ایمیج پکزلز څه کوي؟ دا هم چنان همداسې عکس موف کولی شي، کوچنی کولی شو مونږ، روټیټ کولی شو. ګورئ خو یو څه چې موږ په دې کې نسو کولی هغه څه دی، کله زه برش ټول اخلم نو دلته یو ایرر ښیي ماته. کله زه کلیک کوم نو دلته could not use the brush tool because the layer is locked. صحیح شو؟ ځکه زموږ لیر دلته لاک دی خو موومنټ ورکولی شو. دا لاک اکثره وخت ډیری پروفیشنل ډیزاینران دي په مینیپولیشن کې کاروي. بیا مینیپولیشن چې دی هغه باندې هم راتلونکي کلاسو کار کوو چې څنګه کولی شو په یوه انځور کې مختلف سبجیکټونه راوړو او استفاده یې کړو. صحیح شو؟ اوس دلته راځم، دلته موږ سره چې دی لاک پوزیشن. لاک پوزیشن چې دی، زه دا لاک کړم، وبخئ. لاک پوزیشن دا دی چې مثلا زه خپل لیر ته حرکت نشم ورکولی، پوزیشن یې لاک دی. خو که چیرې زه برش را اخلم، برش باندې ټولې ایریا د دې ډرا کېږي، خو هغه کوم ځای کې چې ما دی لاک کړی دی دا چې ده همالته لاک دی. کولی سم اوپاسټي او فل یې ور کم او زیات کم، خو دې ته موومنټ زه نشم ورکولی. چې نشم ورکولی؟ موومنټ نشم ورکولی. دا موږ کولی شو اکثره وخت دا لاک پوزیشن له ټرانسپیرنټ لاک سره یو ځای وکاروو. ټرانسپیرنټ لاک سره څنګه ورسره انچک کړو دواړه یو ځای، بیا موږ چې کولی سو خپل هغه کولی شو پینټینګ کولی شو، خو بیا هم موومنټ نشو ورکولی ځکه دا کمپلیټلی او ټوټلی لاک دی. نو په دې هیله چې په دې هم پوه شوي اوسئ چې مثلا پوزیشن لاک دا ټول هغه لاکونه دي چې ډېر یوزفل لاکونه دي. صحیح شو؟ اوس که زه چېرته دلته راځم، دا یو بل آرټ بورډ هغه دی لاک دی چې مثلا دا په نوي ورژنو کې راغلی دی. دا به ستاسو کورنۍ دنده وي، دا تاسو په خپله پیدا کړئ چې دا په څه خاطر استفاده کړي. راځو دلته لاک ته. دا ټوټل لاک دی. ټوټل لاک دا معنی چې زما لیر نه موومنټ ورکولی شم دې ته، نه چې پینټ کولی شم او حتی اوپاسټي او هغه هم د دې نه سم بدلولی، نه یې کمولی سم نه یې زیاتولی سم، ځکه دا کمپلیټ لاک دی. صحیح شو؟ نو په دې هیله چې په دې لاکینګ باندې هم پوه شوي اوسئ چې په کومه طریقه موږ کولی شو له لاک څخه استفاده وکړو. صحیح شو؟ اوس راځو دې ته ورته زه یو بل هغه انتخابوم. دا ګورئ عموما زموږ چې کوم عکس ډایرکټ اوپن کوو یا امپورټ کوو دلته لاک وي، بیا دل سره یې نوم کې چې لیکلی وي بیکګراوند، دغسې بیکګراوند په نوم دا چې وي لاک وي. اوس زه په دې کې هېڅ نوع چینجز نسم راوستلی. اوس دلته راځم یو بل ایمیج امپورټ کوم، فار اگزامپل دغه دې ته زه یو نیو لیر انتخابوم، دې نه شاته یې راولم، مستقیم کلر چینجوم دلته شیپ باندې، یا هم کنټرول چې اوس موږ او تاسې الټ بیک سپیس باندې دا د فورګراوند کلر دغې چې کوم فل کوم، مستقیم دا دواړه چې کوم یو ځای کوم. یو ځای کولو طریقه یې چې ده کنټرول ای. صحیح شو؟ دا زه راخلم مستقیم دغه عکس ته یې راوړم. صحیح شو؟
دلته چې ما څنګه راوړ، اوس دلته وګورئ د لاک نه پاس موږ دلته یو بل آپشن لرو، دې ته بلینډینګ آپشن وایي. صحیح شو؟ بلینډینګ آپشن اوس څه دی؟ دا اکثره خلک او ډېر د کار شی د بلینډینګ آپشن، ډېری خلک یې کاروي او بیا دا هر یو په خپل ځان ته یو کټګري لري چې څنګه د استفادې کټګري ده چې په کومه طریقه موږ کولی شو بلینډینګ آپشن استفاده کړو. اوس دلته راځم، وګورئ یو خو دلته موږ لرو نارمل درجه او بلینډینګ آپشن څه دی؟ بلینډینګ آپشن دا دی چې څنګه موږ کولی شو د خپل د فورګراوند کلر یا ایمیج له شاتني بکګراوند سره بلینډ کړو. څه شی کړو؟ بلینډ یې کړو. اوس که زه چیرې دلته راځم، وګورئ دلته څو کټګریانې دي. بلیک لپاره ځان ته کټګري لاین کراس شوی دی او د لایټ لپاره ځان ته، اوورلی لپاره ځان ته. خو که چیرې اوس زه دا نارمل باندې یو ډیزالف هغه انتخاب کړم، ډیزالف چې کوي وخت زه کله د خپل ایمیج زوم کوم او بیا راځم د دې دا فل کموم، وګورئ نو دا ماته چې کوي پکسلیټ فل کموي او زیاتوي. ګورئ موږ یې په دې اندازه باندې. خو که چیرته زه راځم په بلیک آپشن کې، ګورئ دا ډارک یو بل هغه دی پینل دی، په دې کې که زه چیرې بلیک آپشن انتخاب کړم ډارک پینل، نو وګورئ زه وخت خپل ایمیج زوم اوټ کوم نو دا زما د ایمیج شاته چې کوم وایټ بکګراوند و هغه مکمل له منځه لاړ. په دې کې ملټیپلای هم شته دی، په دې کې لینیر برن هم شته دی. تاسو کولی شئ هغه خپل ایمیج ته په کتو سره په دغه ډارک څه معنا، یعنی ډارک پینل یې دا معنا چې که چیرې زه دا بیرته نارمل ته راوړم چې زموږ په بکګراوند کې چې څومره وایټ وي هغه ټول له منځه ځي او یوازې دا ډارک او بلیک ایریا چې دا زموږ کلر فیلز دي دا پاتې کیږي. خو دا په حقیقت کې له منځه نه وتلي، خو موږ ته په بلینډینګ آپشن کې دا نه شو کوي چې مثلا دې کې څه نشته دی، وایټ بکګراوند نشته دی. په دې هیله چې په دې باندې هم لږ پوه شوي واوسئ. خو که چیرې زه دلته راځم وایټ آپشن ته راځم، ګورئ لایټ دی، سکرین دی، کلر ډاج دی، دا چې کوي داسې بیا څومره بلیک ایریا ده زموږه بلیک له منځه وړي، تور کلر مکمل له منځه وړي او وایټ کلر پرېږدي. وګورئ سکرین داسې دا څومره ډارک هغه و زموږه هغه یې ټول له منځه یووړ او څومره چې وایټ ده هغه پرېږدي. تاسو وګورئ مکمل هر څه یې له منځه یوړل. نو تاسو کولی شئ چې په همدې طریقه باندې دا ټول آپشنونه هم در سره اوورلی، سافت لایټ، دا هر یو مختلف ایمیجونو کې تاسو کولی شئ په مختلف انداز باندې استفاده کوئ. نو ډېر د استفادې آپشن دی بلینډینګ، تاسو کولی شئ په دې کې لا هم کار وکئ، یعنی مختلف ایمیجونه راوستلی شئ. خالي یوازې دې هغه ته متوجه اوسئ چې په دغه دوه پینلونو کې ملټیپلای او دا ډارک سیکشن چې دی دا یوازې تور رنګونو لپاره دی چې مثلا موږ ایمیج بلیک وي او بکګراوند وایټ وي، وایټ مکمل له منځه وړي، او دا دوم پینل چې دی زموږ لایټ رنګونو لپاره دی لکه وایټ بلیک له منځه وړي او وایټ پرېږدي. نو په دې هیله چې په دې هم پوه شوي اوسئ. اوس زه راځم چیک کوم، دلته په سلیکشن کې دا یو کلیک پې کوم، راځم ایمیج ته، په ایمیج کې اډجسټمنټ ته راځم، په اډجسټمنټ کې مستقیم راځم انورټ. یو خو سلیکټ انورټ ده چې موږ په سلیکشن کې ویلي وو چې مثلا بکګراوند سلیکشن دی، یو دا عادي انورټ ده. وخت زه انورټ باندې کلیک کوم نو دا زما چې شول رنګونه سره انورټ شول، یعنی بلیک کلر په وایټ بدل شو او وایټ کلر په بلیک بدل شو. اوس که چیرې زه بیرته بلینډینګ موډ ته راشم او دلته لایټ کلر استفاده کوم یا سکرین، نو ګورئ موږ سره دغسې یو خوندور شانته ډیزاین چې شو برابر شو چې موږ کولی شو دا دلته استفاده کړو. نو په دې هیله چې په دې هم پوه شوي اوسئ. دومره مشکل نه دی، زه کوشش کوم سټپ بای سټپ ځینې کوچني موضوعات دي چې هغه په ابتدا کې تاسو پوهول ډېر زه اړین بولم چې کله موږ راتلونکي اډوانس کلاسو ته ځو نو د هغه لپاره تاسو ته ډېره ګټور او مفید تمامیږي. نو په دې هیله چې په بلینډینګ آپشن باندې هم تاسې پوه شوي اوسئ او نور به تاسو ته په دې برخه کې او په لیرز باندې هیڅ کوم مشکل نه وي. دلته وګورئ کاینډز دی،
کاینټس کې موږ چیک کوو دلته دا زموږ لیر کې په دغه پینل کې سي ډېری وخت چې موږ منیپولیشن کوو دلته ډېر لیرونه وي فار اګزامپل 1 2 3 4 5 6 دغسې ډېر نومونه وي نو وخت چې موږ غواړو هغه نوم پیدا کړو یا هغه لیر پیدا کړو دلته یې نیم باندې هغه کوم دلته لیکمه لیر 2 صحیح شو لیر 2 لیکم ماته مستقیم لیر راځي خو که چیرې زه دې ته نوم ورکړم فار اګزامپل فلیګ صحیح شو فلیګ ورکړم او له ما نه دلته بیخي په لیرو کې ورک وي او زه راشم دلته یې ولیکم فلیګ مستقیم دلته ماته چیک کوي د فلیګ لیر ښیي بیا موږ کولی شو په دې لیر کې هم کار وکړو همچنان افیکټونه دي موډز دي او د دې ترڅنګ ګروپونه دي ځینې سمارټ ابجکټونه دي چې هغه موږ کولی شو دلته چیک کړو فیل کړو او رایولو او کار پکې وکړو نو مستقیم یې دلته چیک کوو نومونو څخه استفاده کولی شو او ډایرکټ دلته راځو نیم یې دلته لیکو او دلته یې موږ ته چیک کوي پیدا کوي دا وګورئ لیر 1 موږ ته دلته لیر راغی نو په دې هیله چې په دې کلاس باندې هم پوه شوي اوسئ او لیر انډرسټینډینګ باندې هم پوه شوي اوسئ چې موږ لیر په کومه طریقه استفاده کوو او د څه کارو لپاره استفاده کوو نو دا اوس موږ کلاس نمبر 3 نو په دې هیله چې تاسو په لیرز باندې ښه پوه شوي اوسئ او د دې ترڅنګ بلنډینګ آپشنز باندې هم پوه شوي یاستئ نو که چیرې زما ویډیو مو خوښه شوې نو حتما یې در سره لایک کړئ او که چیرې دوستانو سره یې شریکوئ نو دا خو نور لا نور دی او همچنان چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مینه او درناوی